په کابل پوهنتون کې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه جامع د افتاء او قضیه تخصص د دوهمې دورې فراغت غونډه نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره شوه. په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي یادو فارغانو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل د اسلامي امارت مشرتابه له لوري ټولو اداراتو او مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې له مراجعینو سره سمه رویه او درست چلند ترسره کړي. په وینا یې ورځ تر بلې افغانستان په اقتصادي برخو کې کوټلي ګامونه اخلي. از طرف جناب امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی حبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله هر وقت به مسئولین فرامین توصیه ها همیشه صورت میگیرد که هر یک مسئولین باید با مراجعین با مسئولین با اخلاق اسلامی با اسلوب اسلامی باید رفتار داشته باشند. په مراسمو کې د افغانستان د رئیس الوزرا له لوري پر رالیږل شوي پیغام کې فارغانو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت د اسلامي شرعي محکمو د پیاوړتیا او د ولس د شرعي مسایلو د حل لپاره د مسلکي قاضیانو د روزنې لپاره جدي پاملرنه کړې ده او لا هڅه کوو چې په دغه برخه کې متخصصین وروزو. د افغانستان اسلامي امارت د شرعي محاکمو د اکمال انسجام او پیاوړتیا او د ولس د شرعي مسایلو د حل د معتمد مرجع په توګه د دارالافتاء او د تقویې په موخه د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې د مسلکي قضاتو او مفتیانو تخصصي روزنې ته جدي توجه کړې ده چې په دغو برخو کې ستاسو فراغت یې ښه نمونه ده. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم وویل اسلامي امارت د هیواد د پرمختګ لپاره هرې برخې ته ځانګړې پاملرنه کوي. په وینا یې کې اسلامي امارت په هیواد کې پراختیایي پروژې پلي کړي خو ترڅنګ یې علمي برخې ته هم خاص توجه کړي چې ورځ تر بلې د افغانستان تحصیلي او تعلیمي نهادونه د پرمختګ په حال کې دي. موږ تاسو چې کوم ابتکار کړی دی اسلامي امارت د افغانستان په ترقۍ کې په مادي اړخ کې په معنوي اړخ کې د اسلامي امارت متوجه دی. هلته سړک جوړوي، هلته کلینیک جوړوي، هلته برق جوړوي، هلته امنیت ته توجه کوي، هلته اقتصاد ته توجه کوي. د دې په څنګ کې علمي اړخ عصري علوم او دیني علوم په دې کې اسلامي امارت الحمدلله خاصه توجه لري. د خاصه توجه نتیجه ده چې نن الحمدلله موږ تاسو د افغانستان د ولس لپاره د اسلامي نظام لپاره متخصصین فارغین لرو. فارغانو د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه جامع له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د دیني زده کړو فارغ کسانو ته په مختلفو برخو کې د تخصص زمینه برابر کړې ده. په وینا یې په 2 کلونو کې هغه څه زده کړل چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې د مسلمانانو مسائل حل کړي. در 2 سالی که ما در جامعه عبدالله بن مسعود در بخش تخصص قضا و افتاء ما توانستیم که آموزش‌های خیلی خوبی را ببینیم. خصوصا در بخش افتاء ما توانستیم که 120 استفتاء مدلل حل بکنیم. لسو شاوخوا استفتاګانې موږ حل کړې. اوس هم په علمي مقاله باندې کار شروع کړی ده نو تقریبا د تحصیلات عالی د چوکاټ مطابق کومه رساله چې لیکل کیږي نو په هغه رساله باندې موږ کار روان ده او هغه رساله سرته رسوو. د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه جامعه کې اوس مهال په 5 برخو کې د تخصص 2 کلنې زده کړې کیږي چې نن د افتاء او قضا د تخصص له دوهمې دورې څخه د 126 د دستاربندۍ مراسم ترسره شول. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.